که تاسو د ځغاستې پر مهال پر ځمکې وغورځېږئ او د زنګون پوستکی مو وچ شي نو وینې به ترې وبهیږي او درد به احساس کړئ. مه درېږئ، زه به در سره مرسته وکړم. سلام، د غوټۍ درس ته مو زه ښوونکی غوټۍ هرکلی کوم. په ننني لوست کې به د تاپ د درملنې لارې چارې زده کړو. که چیرې تاسو زخمي شوئ نو سمدلاسه له ځانګړو ضد عفوني عسکرو یعنې ایودوفورو څخه مرسته وغواړئ. کله چې تاپ ته ایودوفور ورکړئ لږ درد احساس کړئ ځکه دغه مواد له جراثیمونو سره د سختې جګړې په حال کې وي. ایودوفور د جراثیم پوست او داخلي جوړښت ویجاړولی او په دې مناسبت جراثیم له فعالیته غورځولی شي. که ستا پر تاپو خاوره او شګې یا نور ناپاک توکي وي نو لومړی یې په مالګینو اوبو پاک کړئ. پر ایودوفورو سربیره ضد عفوني الکول هم ګټور دي او د لاسونو او پوستکو په تعقیم کې کارول کېږي. دغه مواد یوازې د پوستکي پر پسانۍ برخې کارول کېږي او نه څښل کېږي. تاپ له رامنځته کېدو څو ورځې وروسته خندونه یا پټري نیسي. دا د بدن لخوا جوړ شوی لنډمهالی دیوال دی او تر دغه دیوال لاندې د نوي پوستکي وده روانه وي. خند یا پټري د نوي پوستکي له جوړېدو وروسته پخپله له منځه ځي. له پوستکي خندونه مه کوئ. که لرې یې کړئ نو بعد جراثیمونه به تاپ ته ننوځي او بیا به پر پوستکي څرګند داغ پاتې شي. ګرانو دوستانو، مهرباني د تاپ د ژغورنې دغه طریقه په یاد ولرئ. خو تر ټولو مهمه دا ده چې د لوبو پر مهال خپل ځان خوندي وساتئ.